سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست یو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ نهمه چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 10 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. امریکا کې د ترهګرۍ په تور د یو افغان تبه نیول کېدل. امریکا کې یو افغان تبه محمد داود الکوزی د ترهګریز ګواښ په تور نیول شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او ملي سوداګرو سره د حنفي لیدنه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او یو شمیر ملي سوداګرو سره د اقتصادي وضعیت، سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړي. او ترکی شرکت په افغانستان کې د سړک او پل جوړونې په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا کې یو افغان تبه د ترهګریز ګواښ په تور نیول شوی. د افغانستان تبه محمد داود الکوزی چې د اپریشن الایز ویلکم پروګرام په ترڅ کې امریکا ته راوستل شوی و، د امریکا د کورني امنیت وزارت په وینا په تگزاس کې نیول شوی او د ترهګریز ګواښ په تور تورن شوی دی. بلور د ذبیح الله محمد په نوم یو افغان تبه چې د بایدن ادارې لخوا په مونټانا ایالت کې ځای پر ځای شوی و، پر یوې کم عمره نجلۍ د جنسي تیري په تور نیول شوی. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې یاده پیښه په میسولا ښار کې د یوه هوټل په کوټه کې شوې ده. دغه ډول یوازې څو مجرمان دي چې ویل کېدل د بایدن ادارې لخوا په بشپړ ډول ارزول شوي وو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او یو شمیر ملي سوداګرو سره لیدلي. د ریاست الوزرا اداري معاونیت ویلي چې په دې لیدنه کې په هیواد کې د اقتصادي وضعیت، سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړي او زیاته کړې ده چې د سوداګرو او پانګوالو لپاره تر ټولو مهمه مسئله د ځاني او مالي امنیت تامین، د هغوی ملاتړ او د حکومت له لوري ورته د اسانتیاو رامنځته کول دي چې د اسلامي امارت له لوري یا د اسانتیاوې برابرې شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او سوداګرو د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتي ترڅو د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد او نښلوونکو لارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال زیاته کړې چې اسلامي امارت په بېلابېلو برخو د هغې له ډلې د صادراتو، تولیدي فابریکو او د کانونو استخراج په برخو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. نوموړي سوداګرو او پانګوالو ته د ډاډ ترڅنګ له ملي سوداګرو غوښتي ترڅو له موجود فرصت څخه په ګټه اخیستنې د هیواد په وده او آبادۍ کې لا ډیر رول ولوبوي. ترکی شرکت په افغانستان کې د سړک او پل جوړونې په برخه کې د پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې. د اسلامي امارت ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثاني د ترکی بیلګیون MVG ساختماني شرکت له استازو بولتن بیلګي سره لیدنه کې د هیواد د زیربنایي پروژو په هکله هر اړخیزه خبرې کړې دي. د لیدنې په لړ کې یاد ترکی شرکت استازي ویلي چې د دوی شرکت په ساختماني چارو کې پراخه تجربه لري او د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې بیلابېلې پروژې تطبیق کړي دي. یاد شرکت په افغانستان کې د سړک او پل جوړونې په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې. ټولګټو وزارت ویلي چې په نږدې ورځو کې به له ترکیې څخه یو تخنیکي ټیم افغانستان ته راشي او د ټولګټو وزارت د تخنیکي ټیم سره به د سړکونو او پلونو د پروژو د تطبیق په تړاو دوامداره ناستې ترسره کړي. د ملک سلمان بشري مرستو بنسټ له افغان اړمنو کورنیو سره له مرستې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفارت ویلي چې د یاد هیواد ملک سلمان د بشري مرستو بنسټ هڅو مرکز د 2025 نه تر 2026 کلنۍ د خوړو خوندیتوب او بیړني مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د سمنګان ولایت مرکز ایبکار اړمنو ته 1512 خوراکي بستې ویشلې دي. یادې مرستې چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ ترسره شوي د بېوزلو او اړمنو کورنیو د ملاتړ په موخه وي. د خوراکي بستو په ترکیب کې اوړه، غوړي، وریجې او نور اړین توکي شامل وو. د یادونې وړ ده چې ملک سلمان بنسټ له پخوا راهیسې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې فعال رول لري.
او وروستی خبر همدا چې د ترکیې سفیر جینګ اونال د یوه پلوي په ملتیا د افغانستان له ملي موزیم څخه لیدنه کړې. د ملي موزیم رئیس مولوي صبغت الله عابد د هرکلي ترڅنګ ملي موزیم د هیواد د ستر تاریخي او فرهنګي مرکز په توګه یاد کړ او د زرګونو ارزښتناکو تاریخي او فرهنګي اثارو د ساتنې او خوندي کولو په برخه کې د دې موزیم رول مهم او ارزښتناک وباله. د ترکیې سفیر ویلي چې موزیمونه په ټوله نړۍ کې د فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا، د پوهې د پراختیا او د فرهنګي باور د لوړولو په برخه کې مهم رول لري او په وینا یې موزیمونه د نړیوالو تعاملاتو او همکاریو لپاره اغیزمن بنسټونه ګڼل کیږي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، افغانۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې د الله په امان.